رایوند مولانا جمشید صاحب رحمت الله علیه چې دی هغه فرمایل وی د اختر پرواز باندې ځان سره والد صاحب روان کړم وی د کور نمونګه په یو دوه ډونګو کې خپل مزیدار کیرو اغسته وی هغه یو چېونو هغه زما والدې په هغه باندې اوچې میوه او زبردست بهترینې جوړ کو او هغه یو چېونو هغه لک ساده وی مونږه والد صاحب راته وی چې راځه وی ځان سره روان کړم وی مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لاړو اختر مبارکي وی ارسو شو وی زما والد صاحب ته وی چې حضرت دا دوه ډونګي دا تاسو چونکه ودونه دوه دي نو د دې وجنه دا دوه ډونګي مې راوړي دي دا تاسو خپل کور ته ولېږئ وی مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په دې کې ډیر زیات کوشش کو او ډیر زیات احتیاط وکاو نو ماته وی چې نه دا واپس یوسا دا خو دوانه یو باندې اوچی میوی دی او یو بهترین جوړ شوی دی او دا بل چې دی نو دا خو ساده باده دی او زه چې کور ته سیزلیږم نو یو شان لیږم دوانو ښځو له نو دا ته واپس یوسا وی زما والد صاحب ورته وی چې ښه بس وی د هلته نه راووته د هغه د هغه بیټک او د هغه ځای نه وی واپس شو ما ته وی چې راځه وی چې کله واپس شو نو بیا مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ته فرمایي چې دا کم اوچې میوه والا دی کنه دا بهترین دا به د مشرع ښځې له ورکې او دا بل چې کم دی نو دا به د شرع ښځې له ورکې دا مې هغې له راوړه وی مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ورته وکتل چې حقیقت کې چې په علم کې ډېر تیز او داسې یو مسله تا په خپل لغه سره حل کړه چې ته په خپل تا د هغې تعین وکړو نو اوس په دې کې زه ګناهګار نه یم تا په خپل د هغې تعین وکړو چې دا اوچو میوه والا او دا کیر چې دی دا به مشرع ښځې له ورکې او دا بل چې کوم دی نو دا به شرع ښځې له ورکې نو اوس په دې کې زما د ګناهګارېدو او زما د غاړه نیولو څه پاتې نه شو ځکه دا فیصله خو تا وکړه که نه او دا فیصله تا د فقه په رڼا کې وکړه چې تا د هغې تعین هغې وکړو چې د هغې له ورکه نو مولانا جمشید صاحب به فرمایل چې لکه کله ناکله د دې مشرانو په دې مجالسو کې لکه موږ صرف د اختر مبارکۍ له لاړو او هلته ماته څومره لکه داس د هغې د هغه عمل نه ماته علم حاصل شو بعضې مجالسو کې د علما کرامو کې ناستو سره سړي ته داسې علم او داسې څیز مخې ته راشي چې هغه د هغه په وهم او ګمان کې مني او هغه چې دی نو هغه مکمل هغه په هغې باندې هغه ته علم حاصل شي د هغې نه مخکې د سره د هغه مسلې او د هغې هغه ته پته دي د دې علماو سره کېناستل پاسېدل دا ګوره یاد ساتئ د خیر نه خالي نی ښه